الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد. معززو یو ورور پوښتنه کړې ده چې د کوروالي یا جماع په وخت کې که میرمن د خپل خاوند عورت ته ګوري یا خاوند د خپلې میرمنې عورت یا شرمګاه ته ګوري نو دا څه حکم لري؟ الجواب وبالله التوفیق. محترمه، د نبی صلی الله علیه وسلم خوښه طریقه او بهتره طریقه چې کتابونو نقل کړې ده هغه دا ده چې که د کوروالي وخت وي که نور وختونه باید د انسان عورت پټ وي. په دې کې د انسان لپاره انتهایی لوی عزت شته او انتهایی ډېره حیا په دې کې نغښتې ده او د دې ترڅنګ د دې سره انتهایی ډېر فواید هم تړلي دي. یو حدیث شریف کې دا راځي، بیبي عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها وایي ما رأیت فرج رسول الله صلی الله علیه وسلم قط. ما په خپل ټول ژوند کې د نبی صلی الله علیه وسلم د ناموس څخه لاندې تر زنګنو پورې دا علاقه نه ده لیدلې. نو چې نبی صلی الله علیه وسلم دومره د حیا والا شخصیت و نو د هغه امتیانو ته هم پکار ده چې په خپل محبوب پیغمبر محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم پسې کامل اقتدا وکړي چې په دې کې فواید ډېر زیات دي. او بل حدیث شریف کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم خپله فرمایي چې که تاسې یو څوک راتګ کوئ و خپلې میرمنې ته نو تاسې د خپل عورت پټ کړئ څومره چې مو په وسه وي. اذا اتى احدكم اهله فليستتر ما استطاع. نو چې څومره مو په وسه وي هغه خپل عورت پټ کړي. نو چې هر انسان وغواړي که هره میرمن وغواړي کولی شي چې خپل عورت پټ کړي. د نبی صلی الله علیه وسلم دا خبره پر ځای کړي او دا بهتره طریقه ده. او په دې کې دوه نور روایات زه تاسو ته وایم. امام شامی رحمه الله یو روایت دا نقل کړی دی چې که څوک د کوروالي په وخت کې د خپلې میرمنې عورت ته ګوري یا میرمن د خاوند عورت ته ګوري، لأن ذلك یورث النسیان، دا د انسان هیره زیاتوي. یعنی پرون یو کار وکړي، تېره ورځ یو کار وکړي، نن بیا هغه هر څه هیر دي. په سهار کې یو کار وکړي، ماښام کې هر څه هیر دي. دا هیره په انسان کې زیاتوي. او دویم روایت د ابن عباس رضی الله تعالی عنه څخه دا نقل شوی دی. هغه مبارک وایي اذا جامع احدکم زوجته فلا ينظر الى فرجها. چې څوک ستاسو جماع کوي د خپلې میرمنې سره د هغې عورت ته به نه ګوري. فان ذلك یورث العمي، دا د انسان د سترګو نظر کمزوري کوي، د انسان سترګې کمزوري کوي. نو دغه شان نور فواید هم د دې سره تړلي دي. پکار دا ده چې موږ او تاسې په هر وخت کې خپل عورت پټ وساتو. که کله ناکله یو څوک د خپلې میرمنې عورت ته وګوري یا میرمن د خاوند عورت ته وګوري ګناه نوره نشته، خو اولا طریقه بهتره طریقه دا ده چې عورت باید پټ وي. د کوروالي په وخت کې خپل ځان باندې یو څادر یو بل شی راکش کړي، ځان ورباندې پټ کړي. سنن ابن ماجه اول جلد 138 صفحه ابواب النکاح سکب الانهر، دویم جلد 590 صفحه رد المحتار، شپږم جلد 360 صفحه فتاوای محمودیه، 19 جلد 210 صفحه احسن الفتاوا، اتم جلد 46 صفحه فتاوای فریدیه، 5 جلد 243 صفحه. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.